دغه ټي ټي پی خلک چې دوی 80,000 افغانستان ته رالېږلي که هر څو رالېږلي دي د هغه خلک پاکستانیان دي. دوی خو تحریک طلبای پاکستان ځان ته وایي، تحریک طلبای افغانستان خو ځان ته نه وایي. دوی پاکستانیان دي، د افغانستان په خاوره اسکان روان ده، ځمکې ورکول کېږي، پاسپورټونه ورکول کېږي، تذکرې ورکول کېږي. دغه اشغال لکۍ لري، خو په یو دغه مشترکه باندې د هویت خپل سویچ کوي. ملیشه دي ګیره پرېښوده، ګیره وخریاله، څه فرق یې ده په دې پرېښودلو؟ او اوس خو دغه ویښتان اکثره ویګ جعلي خرڅېږي. یعنې زه خپله په غزني کې وم، د اکثرو طالبانو ویښتان جعلي وو. یعنې دغه زحمت هم دوی ضرورت نه لري څڼې پرېږدي یا ګیرې پرېږدي. دغه څڼې خو لږ تر لږه ښه په داسې ارزانه قیمت باندې هلته په بازارو کې جعلي څڼې خرڅېږي، هېڅ معلومېږي نه چې دا صحیح څڼې دي که جعلي څڼې دي. په هر صورت خبره دا ده، راتلونکی اهداف د دوی دا دي. اول خو جګړې اکانومي را ژوندۍ کوي او په دې کې د پاکستان له دې شي بیخي خلاصی نشته. د پاکستان پوځ بل رقم پایدای نشي، بل رقم ژوند نشي کولی. دوم د غرب لپاره دا په دې کې انټرست دا ده چې هغوی هم په دې سیمه کې بیرته د مداخلې لپاره او مخکې لکه څنګه چې مخکې پیشګویانې کړې وي امریکایانو، البته د هغوی پیشګویانې نه، هغه پلانونه دي. پلان یې دا دی چې په دې سیمه کې بیرته د ګډوډي لپاره داسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه خلک چې دي دا د دې سیمې لپاره د لویو قدرتونو لپاره په یو لایبیلیټي باندې افغانستان بدل شي. او دا حالت دغه طرف ته په ډېر شدت سره روان دی. افغانستان داسې حالت روان دی، دوی په خپله طالبان راوستل، پیسې پرې مصرف کړي، اوس هم د ورځې 9 میلیونه ډالر ورکوي، لکن په رسمیت باندې نه خپله پېژني نه بل څوک پرېږدي چې په رسمیت وپېژني. له دغه شي تاسو څه مفهوم اخلئ؟ خو که د دښمن یې خو حمایه کوئ ما او راوس ځان به دې نه پرې بدناموو. ترجمانان یې ورته هایر کړل، واحد فقیري د جنرال پاټریس ترجمان، ځلان د پیارټیګانو ترجمان، دوی ورته استخدام کړل چې د دوی مبلغان سي، بلاګینګ ورته وکړي. خپل ډیپلوماټان یې برنټ روبین یې ورته کېناوه، ورته استخدام یې کړ چې هغه د دوی لپاره د انس حقاني لپاره په نیویارک ټایمز کې کالم ولیکي. له دغې مسلې ورتېر د سلطان برکت انسټیټیوټ یې ورته استخدام کړ چې دوی لپاره تیار ټیم استخدام کړي چې د هغه نومونه که اوس درته اخلم کیسه غټېږي. امریکایانو دومره ښېګڼه ورسره وکړه، دا یوه بله ښېګڼه ولې نه کوي دوی په رسمیت وپېژني؟ ځکه خو خبره دلته ده، دوی باید نه معتدل سي، دوی نه باید قانونمند سي، نه دوی باید په رسمیت وپېژندل سي، ځکه بیا هغه اهداف ټول پکې له لاسه وځي. اوس بېرته راځم ټي ټي پي خبرې ته. ګورئ دغلته ټي ټي پي کس ناست، تاسو پوښتنه ځینې وکړئ، دا حماقت تاسو ولې وکړ چې طالبانو د خپل جهاد یې بولې، هر څه یې بولې، د جهاد په 20 کال باندې چې افغانستان 80% ځمکه یې لاندې کړې وه، دوی مخونه راښکاره کړل، سیاسي ادرس یې پیدا کړ. دا د ټولو انسرجنسیانو قانون ده چې دوی په مرحله وار خپل هویت افشا کوي. دوی له کومې مرحلې کومې ته ځي، دا ټول لیکل شوي شیان دي، داسې نه ده چې ټي ټي پي ځان ته سکرپټ احیا کوي یا طالبان ځان ته سکرپټ احیا کوي. طالبانو په 20 کال باندې له ځانونه په 21 کال باندې مخونه راښکاره کړل او دفتر یې پیدا کړ. یو طالبانو تر اخره پورې پاکستان دوی په اسلام آباد کې نمایش ته وړاندې نه کړل، په اسلام آباد کې دوی نمایش ته وړاندې نه کړل. تاسو ولې په اول کال باندې تاسو د دوم فیز د شروع په داسې حال کې چې پاکستان شړل شوی یاستئ، پاکستان کې نو ساحه نه درلوده په 2021 کې، تاسو ولې په اول کال باندې په کابل کې ټول خپل ادرسونه افشا کړل ټول نړۍ ته، او طالبانو ولې ټول نړۍ ته ستاسو د موجودیت ملامتي ومنله؟ ولې ټول دغه مسله د پاکستان چې دا کوم کار نه کوي هغه تاسو ولې وکړ؟ زه به درته وایم چې ولې دې ونه کړ. تاسو د سولې د هیئت له پاکستان سره د سولې د هیئت کس تللی مولوي مفتي عبدالله مرکه کړې ده، تفصیلي مرکه یې ده، ما په یوټیوب هغه باندې وکتل، په فیسبوک باندې. هغه وایي موږ هلته ولاړو، هلته مذاکرات شی نه و، وایي موږ له طالبانو سره هېڅ ونه کتل، وایي په دغه راته وویل په کوم مجلس ورسره ونه شو، یعنې بحث ورسره ونه شو. په اخر کې وایي تقي عثماني لاس پورته کړ چې خبره خلاصه سوله او بس فیصله سوله، دعا وکړي. وایي ما او پلاني شور جوړ کړ چې لکه څنګه خبره خلاصه سوه، موږ خو یې نه دا ښکلول ملول او د افغاني خاطرې هم سره وویلې، خبره خو موږ خبر لا نه وي ستاسې وایي چې خبره خلاصه سوه. بیا وایي چې خبره یې سره جوږي په دغه ځای کې جوړي خبره، وایي بیا وایي چې بیا یې سبا ته موږ د خلیفه صاحب سره پلاني سره کېنولو، خلاصه خو یې 15 روپۍ په جیب کې وریښي، ملایانو کار ده، کیسه یې سره فیصله کړه. هغه مذاکرات په حقیقت کې یوازې د طالبانو په افغانستان کې د ټي ټي پي د اثبات په خاطر چې دوی هلته دي
نړۍ ته د ښودلو په خاطر باندې دغه شی د پاکستان لخوا په کابل کې مدیریت شول او سټیج شول. او دغه د روزمره ګیمونو خبره ده، تاسو دغه ویډیوګانې تحلیل کوي. مثلا نن ویډیو دا ده چې طالبانو کاروان روان ده ډنډ پټان ته جنگ ته ځي. د کاروان په سر کې کروزین موټر روان دی. د خدای مسلمانو هغه ویډیو خو لږ تحلیلوي. جنگ ته څوک په کروزین کې ځي او بیا چې د کروزین کې جنگ ته ځي، هغه کروزین اول مخته کوي کې تر مخ یو دوه د باډیګارډانو یو بل موټر رواني یا یو نظامی موټر رواني یو مسلح موټر رواني. خدای ته وګورئ ټولې لوبې په همدې شکل دي. د سرحد په سر باندې په کوم د کرښې په سر و ډیر وبخښه. زه غواړم د یعنی تکه کلامي معاف، زه غواړم دا یو خبره چې تاسو وکړه چې دی باید پښتنه وکړي، چې دا پښتنه تاسو له ټي ټي پی نه وکړي. د ټي ټي پی دا کسان دلته ناست، د ټي ټي پی دوه مطرح کسان ناست د رهبري شورا غړي دي. دغه د ادرسونو پښتنه زه غواړم له دوی نه وکم، ولې دوی ادرسونه افشا کړل؟ بیرته تاسو ته راګرځم. قاري صاحب محترم، ولې مو ادرسونه افشا کړل؟